जी कादिर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है? वालेकुम सलाम शकील भाई, थैंक यू वेरी मच. सलामونه نیکې هیلې ټولو ملګرو لیدونکو ته. بیګا ماښام موږ ولوګراډ ته ورسېدلو. زموږ د روډ ټریپ جاري دی. پرون زموږ 15مه 14مه ورځ هم رانه هېرې دي چې په لار کې نو څه انټرنیټ کار نه کوي او څه دغه دی، نو بس ورځ هم رانه هېرې دي. بیګا ماښام موږ ولوګراډ سیټ ته ورسېدلو. بیا ماښام ووتلو، لږ سیټ یې ایکسپلور کړله، خو چې خاص ډېر لرې لا نه یو، زموږ انټرنیټ کار نه کوي، دلته زموږ سروس کار نه کوي. او بل حلال فوډ هم کتو، ماشاءالله هغه شکیل بھائی راته یو حبیبي رستورانت پیدا کو، جوردینین رستورانت و ډېر ښایسته رستورانت و. مخکني کلیپ دا کې به راغلی، ویډیو لاګ کې به راغلی، به وګورئ. او نن به ویلوګراډ سیټ ایکسپلور کوو، ټوله ورځ به ویلوګراډ سیټ ایکسپلور کوو. بیګا لمبې په دې هوټل کې شپه ده، سبا به انشاءالله د ماچکله طرف ته او ګروزني طرف ته سفر جاري. هلته 500 مایله دي، ډېر لرې ځای دی. نو چې په سټپ بای سټپ به نیم لاړ شو، ماچکله کې به شپه وکړو، بیا به ګروزني ته لاړ شو او بیا داګستان طرف ته هم زموږ اراده ده. نو پلان اوږد دی، سفر غټ دی، چکرې ډېرې دي او روجې دېرش دي او زه ورته یوازې یم. موږ خو یوازې نه یو، 4 کسان یو. انشاءالله زموږ سره اوسېږئ، ټول هر څه ته ښه. نن ولوګراډ، سبا به تک جرني ښه. जी किधर पहुंचे हैं? किधर आपने पहुंचा दिया ना. मजे करें भाई, मजे करें. چې موږ سهار ووتلو، د لږ چیسکو ناشتې له یو بل اسلامي دغه رستورانټ ولاغله زورک شاد وروسته دی رالی، لږ شوګر چېرته ګورم، دلته ریسپشن ته رالی، ویل شوګر دله ګورم. د شوګر پسې چې ورغلی، هغو ته ویلو چې شوګر ته ضرورت نشته، ستاسو خو د روم کې ناشته بریکفاسټ هم انکلوډېډ دی، خو ولی شابه ورشئ چې ناشته وکړو. نو بیګا هم راباندې د ډوډۍ خوړلې وه شکیل، او نن یې راباندې ناشته وکړه. نو ویل ډن شکیل. اوس والا ټکټونه هم د سایټس والا، او بس په هغه کې مو وګرځوه. نو غونډ ویلوګراډ ستا شو، ستا په نوم شو. موږ بیا خلکو ته چې شکیل نه हमारे लिए वेलंगराड में वेलوګراډ سو نوٹ वेलंगراड. موږ په ولوګراډ کې د شکیل مېلمانه و پښتانه درې مېلمانه شکیل وساتل. چودري کې مېلمانه، چودري کې 3 پټان چودري صاحب کې مهمان. شکیل د مېلمستیا ډېره مننه. चौधरी खाना खाओ ना, सही खाओ ना. खाओ ना चौधरी और लो. वैसे ये चौधरी नहीं है, ये मलिक है, नहीं ये राजा है, ये राजा है, लेकिन उसने उसको चौधरी बना दिया. चौधरी बना बोलते नहीं, और रिस्टार्ट से चल जाएगा ना. मैं आ रही है पुरानी जितनी बनी नहीं, तस्वीर भी आ रही है. पुरानी का मतलब समझते हो, जो कल सुबह तक कल अभी मैंने ऑन किया तो लाजिम खेल लाजिम نه زمونږ د دې کار دپاره خو ډېر ضروري دی، خو زما هېرېږي ځکه چې سلفي سټیک درسئ نو آپشن اویلیبلیټي ته ډېرې. जी لکه نو صبح بخیر، سهار هم درته ویلي دي، بیا هم درته ووه، څو ځل درته صبح بخیر وو. راووتلو ویلنګراډ سیټي ایکسپلور کوو. داسې په دې دغه باندې پیدل رالو، ګاډي ته ضرورت نه، موږ بیخي سنټر کې اوسېږو. نو د هلکانو داسې ویل چې ګاډي ته حاجت نشته، چې ټرافیک کې به ښکته پورته کېږو، داسې پیدل به ورشو. دا یو ټرین سټیشن دی، ډېر تاریخي ټرین سټیشن دی. د کلوز نه ته زه ویډیوګان وروسته جوړوم، خو د لرې نه چې دا غونډ سیستم کې راشي، په دې پریم کې غونډ راشي، موږ ویل چې ته دا ته زما په خیر سره په جنګ کې جرمنیانو یو ځل نیولی و، تر دې پورې جرمنیان راغلي وو، هغو ته یې نیولی و. خو دا روسیان تکړه خلک دی، بېرته یې ته اخیستی دی. نو دا به ته زه وروسته کلوز پریم نه وښیم، راځئ چې کلوز پریم نه ته وښیم. دا اوس دا زمونږ یاران دا ویډیوګان اور ټک ټاک یې جوړوي چې دا پورا कि शकील भाई आपकी फोटो हो गई, वीडियो भी हो गई, कुछ रह गया है टिक टाक. ये इस बंदे के टिक टाक ख़त्म नहीं होती. दे टिक टाक چې ختم شي نو بیا به مونږ زبل قدره روس څنګه ہے مسله پکشته کنه. یاره روس ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښه خلک یې دی، خو غټه مسله موږ ته دا جوړه ده چې زموږ سره ای سیمونه راسري، هغه دلته کار نه کوي. مخکې لکه دلته څه مسایل دي، هغه ټولو خلکو ته پته ده، هغه موږ ټرول له راغلي یو، دغه زموږ ډسکشن نه دی که نه. د هغه د وجې سیم کارډ یې کار نه کوي، نو لوکیشن پیدا کول هم ګراني او لکه وزټینګ. خو ماشاءالله زموږ سره ظفر بھائی راسره د نیویګیشن سکل ډېر ښه دي. دا چې هوټل کې وګوري بیا وایي ما فالو کوئ، زه ته ځای په
او د هغه نه مین مثلا دی چې مقصد بیګا حلال فوډ پیدا کوو انټرنیټ نه و نن هم لوکیشن پیدا کوو انټرنیټ نه و هوټل چې پیدا کې همداسې به عملي د وطن په شانې ورځي هلته به خبره کې بله څه طریقې نشته دی لکه موږ خو یورپ کې ډېر 15 کاله 10 کاله وشو په آنلاین هر شي عادت شوي وو نو دلته راته داسې ښکاري لکه چې بیک وطن ته تلي 20 کاله وروسته وطن په شانې نو په دغه حساب باندې لږ مشکل شته دی نور خلک یې ایوان خلک دی بالکل هیلپفل دي چې چا نه پوښتنه وکړي ګاډي کې دې مړي مخکې دې ځي ته دې مرسئ ساین هم ته درښیي هر قسمه هیلپ درسره کوي خلک یې ایوان دی او بس دا نور څه سیم کارډو کیسې دي دا به انشاءالله سولټ آوټ شي او موږ پکې یو هفته نیمه نور هم شته دی نو بس په دغه به خبرو قصو پسې به ګرځو ظفر بھائی ستا څه اوپینین دی یاره بالکل روغه خبره دې وکړه صرف د سیم کارت دا مسله ده او لګي داسې چې موږ اولډ ایج ته راغلي یو بغیر انټرنیټ نه ګرځو بغیر انټرنیټ بالکل عادت نه که نه عادت یو زه الله دې خیر وکړي تر اوسه خیر خیر سره وخت شه مخکې مو خیر خیر سره انشاءالله ګورو به دا د ویلوګراډ سنټر سکویر دی په سکویر کې چې دی شاته هم زموږ څه بلډینګونه دي هغه ته وروسته کې دا چرچ دی د دې ارکټیکچر ډېر ښایسته دی ډېر ښایسته دی کله لایو چرچ دی خلک ورننوځي وختي دغه مخامخ ګیټ باندې خلک کراس ساین کوي ورننوځي او دغه دی نه دی خلک ترې ووتل نو دننه موږ معلومات کوو که موږ به ورپرېږدي که نه به ورپرېږدي ځکه چې دا چې ریلیجس پلیس دی د هغو خپل ریلیجس ځای دی بلډینګ یې ډېر ښایسته ډېر ګلالی بلډینګ دی نو موږ چې فاست ټایم شیر کړو چې وینئ چې څنګه دی خوښېږي هم که نه موږ کوشش کوو دننه یې پرېښودلو نو ته وبېښو خپل منځ کې یو بل له تصویران وباسي او موږ یې پرېښي وو دا ولې ناقې ولې چودري سره ملګری شوی یو پارټنر پکاري که نه تصویرانو دپاره ویډیو به جوړی دغه به جوړی تصویران له ویډیوګان جوړی تصویران له وباسي تاسو دواړه خپل منځ کې لګیا وختي بیا روانو مخکې روانو دی ور پیدا سره فاینلی هغه کزنتوب هم را پیدا کړو خپل منځ کې یو ځل مې فلم باندې جوړوم چودري داسې که نه هغه غټه بیزه نه روانه ورپسې چیلې روانې دي پیدا داسې روان نام صفایي فوزي یادګار دی دا اور چې دی دا کې تقریبا 1945 نه کله چې جنګونه به کېدل که نه ورلډ وار 1 ورلډ وار 2 دا وخت نه کې دا اور ولګېدلی اوس څومره صحیح دي څومره غلط دي انټرنیټ زموږ سره نشته چې وریفای کړو خو لوکل معلومات دغه دي نو دا هم درته دا واخلئ زموږ ټراولرانو ته وګورئ ټولو موبایل را ایستلي دي او دا کوم ځای له بکسونه وباسي هغه ویو ده ډېره زبردسته ویو ده فرحانه دې خپل لاندې دې څه شی دي سکاپ او ګو ساین دی که نه د رشیا ټکنالوژي ته وګوره که نه په ځمکه کې ساین ورکړی دی بره هم ورکړی په ځمکه کې هم ورکړی نه بره خو obviously دی دا خو هر چېرته وي دی به دا ریډ دی لږ ساعت دی ګرین ریډ دی خو دا ما فسټ ټایم ولیدو ما په کوم یورپین ملک کې دا هم دی لیدلی چې دا اوس ګرین شو هلته هم ګرین شو هغه دی اوس پې وراوړه دا ما فسټ ټایم ولیدو په دغه کې په روس کې چې په ځمکه باندې هم دی ریډ او ګرین ساین ورکړی دی دلته هم ګرین شو سړی ښکاري او دلته هم دا دی ګرین شو موږ پرې راواوښتلو something very interesting Russia is very modern Фото бесплатное, только на корм еду. سکندر خان د دریاب څه نوم دی قادرخانه وړوکی رالوی شوم د دې دریاب نوم ورم دا دریا ولګا دی په روس کې خو داسې دریابونه ډیر دي خو دا دوه پکې ډېر میګا ریورز دي یو ریور ډان او یو ریور ولګا او دا ولګا لرالو زه انسلی دا نمونه د 80s نه اورم په ناولز کې زه کتابونه ډېر وایم که نه او ما دا په لومبي ځل ولیده دا چې دا وینو ډېر تاریخي ځای دی که نه بیا خو چې ډېر ګلالی ځای دی دریا ولګا په ولوګراډ سټي رشیا کې دی کو څوک ته معلوم نه وي څوک راځي او دا باکو اذربایجان ته هم دا ښار ډېر زیات نږدې دی نو که په رشیا یو طرف ته نه راځئ په دې بل طرف باکو باندې ته ټکټ ارزان میلاویږي په باکو ته راشئ خو بیا به باکو ته راځئ بیا به دلته راځئ نو کېدای شي دا د ماسکو نه
باکو ته ډیر نږدې باکونه اول د کوبا بارډر ته راځي کوبا بارډر باندې چې راشي کراس کې نو بیا به لومبی محج کلا ته راشي داغستان کیپیټل ته هلته نه به استرخان ته راشي او استرخان نه به ولګوګراډ ته راشي خو نږدې لګېږي که نه میپ کې نږدې یو ورځ یو نیمه مزل ورته شته او مقصد چې ګاډی هایر کړي نو بس مزې او راتلی شي ورته او زمونږ مې تاسې په ویډیو کې اوس په فري کې وښیم بغیر د ګاډي هایر کېدو نه بغیر د ټکټ اخیستو نه पता भाई क्या हो रहा है یار راغلی و دیوال ګارې ورته راغلی و سکندر د ته وختي ټوله هیسټري وویله زما هیسټري وینا ته حاجت نشته دی خو هسې درته ښیم لږ یې وینئ شکیل به یې اجو د کو یار دومره غټ ریور دی چې په منځ کې آیلینډ هم دی آیلینډ ناخوا هم ریور دی منځ کې بوټونه موټونه هم چلیږي شاپینګ مال هم ورته دی دا پاس ډېر ښایسته ځای دی اوس ترې راکوشلو ښکته نو دغه دی دا ګرځو راګرځو پکې اوس ورځو دلته د بوټونه چلیږي په دې اوبو کې ګورو که چېرته ټکټ راته میلاو شو دغه اوس پته نه لګېږي چې څه حساب کتاب دی موږ هم ناشنا دی و دغه کې که نه ورځو هلته ټکټ ګورو چېرته ټکټ میلاو شو نو یو چکر پکې لګوو چې لږ د اوبو خوند والو لږې نظارې والو ډېر ښایسته غټ ریور دی دا بوټونه موږ ولیدل د وړاندې نه ښکاري ګلالي ګلالي بوټونه دي ورځو ګورو چکر پکې لګوو چې وینو چې څنګه دي Discount. دیوالانو نه هغه ټکټ راته میلاو شو د بوټ لکه چې په 2000 په سم ریزن موږ نه په 1000 روپۍ راکړه سکندر وایي چې زه ډېر هینډسم یم د دې د وجې به کېدای شي ارزان راکړه لکه بل څه په وجې وه خو دا ځای ډېر ښایسته دی ولګا ریور کې کروزینګ کې شروع شو او دا ټول دا سپین خلک دی زمونږ غونډه کې خلک دلته نشته دی موږ واحد خلک یو چې دلته راغلي نور څوک نشته دی نو بس لږ کروزینګ به وکړو تاسو ته به هم وکړو موږ به هم سره وینو او سکندر دی ګریټ دا ټکټ هم ارزان راکړه دا خو هغې وي چینار غونته ځوان د سره دی وی راشه چې ټول ارزان درکړم مې بس راغلی دا په ټک نه پوهېږو ټک نه یې پته کیا لیکل دا مړه سبا پکې آرډر کو سبا وکړو इधर हमारी तरफ क्यों आए हो کشتۍ کې او د 2020 په 1000 روپۍ باندې اخیستې ده او انجوای کوي او ځان یې بوله کړی دی نه خرچه کوي را باندې میان خوري نه بل څه هسې ځان بوله کړی دی موږ خو د کریډټ کارت په کردو باندې ګرځو داسې کار دی ته مالداره سړی ته مونږ باندې خرچه وکړه او زمونږ دا د الله قسمت دی چې مونږ هم خوار یو را ملګري هم ټول خوار دي انټي کروزینګ هم ختم شو obviously موږ خو ټول نه دی فلم کړی لږ لږ کلیپونه هم پکې جوړ کړل کروزینګ خو موږ په خپله پرې ورسېدو سم ځای وایي یاره बजे से पहले का मजा है 5-5.5 घंटे हो गए और फिरे भी हो ठंडी हवा भी चाहिए रोटी तो खाने का सही टाइम फाइनल जंग हो रही थी ना एक पे पहली एक पे कहाँ एक बिल्डिंग पे
और फिर सर्दी आ गई ना तो उनके टैंक जम गए, इतनी सर्दी थी ना वो हर चीज जम गई, चल नहीं सकते थे। रूसी तो इस इलाके के बाकी थे वो आदि थे, जर्मनी और उतनी ठंड की आदि थी। इसमें कलर ये भी हो गया مو بالشكل ده. څه شي چې اخلي راوچتې لو جاتهم ها وبعدين يو بيس په دیوالو چې بس په وشي نه خوشي چې دې سیټو ته تللی و ګندنه چیرې زه یاره حبيبي کم تو الګوګرا راځئ چې ورشو چې خوراکو کې دا خلک وکې شوي دي حبیبي ته بیا رالو دوباره یار سوري ته څه خورې؟ زه څه خورم ما مخکې هر څه پراته دي هسې ویډیو مې راچوم بیا بیا وروسته خورم ما چې دا پرزنټیشن یې خراب نه شي Ja, met een bed. Een chique bed. ये कार्ड को इसका इंटरप्रेट होता है ना। How much is it? वो डबल प्राइस पूछने वाले कार है बदली की दफे Excuse me. क्यों लेफ्ट नहीं करा रहा है नहीं वो रूम का मिलता है। हाँ हाँ वो ले लेंगे उसमें वो तार के दे दें दोनों लगाओ क्या Cash. इसके पास वो सब कुछ है जो औरत के पास په ولوګراډ کې زمونږ نن اخیری شپه ده 2 ورځې مو پکې تېرې کړې ډېر خوند یې وکړو سبا به استرخان ته ځو چې یو ډېر تاریخي ښار دی هلکه څنګه و دغه ولوګراډ څنګه و زبردست ډوډۍ ډېره مزېداره وه ډېر غټ چکې واچو حبیبي کې دي وخوړه که روټۍ خو ډېر ښکلی و بعض مونږ د ګپ شپ کې برابر د خپله کې که نه نو بول کېږو نه که دا یو یا دوه کسان وي دغه وه نو زمونږ د ملګرو دا محفل ښه دی الله دې دا آباد لري امین 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 نو بس نن زمونږ اخیری شپه ده د ولوګراډ نه د خدای په امان سبا به انشاءالله په سفر کې میلاویږو او بله ورځ به په استرخان کې میلاویږو خو د هغې نه مخکې مونږ چینل سبسکرایب کړي او که نه چینل سبسکرایب کړي پښتون نومیډ 197 ټراول all countries all cities ټول سبسکرایب کړي